ډیره مننه قدرمنو لیدونکو. اوس هم نقیب یون صاحب ته ورځو، ده ته نوبت ورکوو چې دی هم یو خوږ غزل را سره شریک کړي او هیله ده چې تاسو هم تر پایه ملتیا وکړئ. سلامونه تاسو ته او ټولو ملګرو ته دا چې موږ ګوري. زه به نو ډېری وخت احسان صاحب راته وایي خپل شعر ووایه، زه به یو خپل شعر وایم او یو د ملا منصور منل یو غزل ده، ماته ډېر خوند هم راکوي په دې هیله چې د ټولو اورېدونکو یې خوښې وړ وګرځي. نو لومړی به خپل غزل درته ووایم. وایي سترګې رپي ساه یې راخیږي او بلا ویده ده زړه یې درزیږي. حسن تراشي ده میخوران مست دي شپه لا باقي ده نشه غرقیږي. تصویر دې ځوړند په دیواله دی زه ورته ژاړم دی راغږیږي. او تصویر دې ځوړند په دیواله دی زه ورته ژاړم دی راغږیږي. دا یو معمول دی ښکلي پرېبجن دي بدرنګ په یوه خولو له زړه تېرېږي. او د سترګو توره لاسونه سره کړه سوله به نن او سبا کې کېږي. مننه. ملا منصور منلی وایي زمانې په دغه ګس طرف مې درد دی د سینې په دغه ګس طرف مې درد دی. د لاسونو مې درې کرښې کلابند دي لیلومې په دغه ګس طرف مې درد دی. او مذهبي لالیه چوفه لویش راوکړه دین خانې په دغه ګس طرف مې درد دی. او ستوري ښه په سپین سترګۍ راته راګوري ډمې شپې په دغه ګس طرف مې درد دی. او ساقي خانه بوتلونه ماتومه میکدې په دغه ګس طرف مې درد دی. د هارون باچا سروده ما قرار کړه مرم نغمې په دغه ګس طرف مې درد دی. د غربي نجلۍ تصویره نیم اوبه شوم څه مې خورې په دغه ګس طرف مې درد دی. او مور مې سر راته مساج کړ پټ مې وویل زاره دی په دغه ګس طرف مې درد دی. او سرندې ملا منلی په درد مست دی هارمونیې په دغه ګس طرف مې درد دی. ډېره مننه. ژوندي اوسئ، آباد اوسئ.